نو د طهارت دپاره ثبوت چې دی نو قرآن کې الله فرمایي سورة مائده کې آیات نمبر 6 کې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. قرآن کې الله فرمایي مؤمنانو کله چې د ستاسو اراده وي دپاره د مانځه نو تاسو خپل مخونو وینځئ، خپل لاسونو وینځئ تر څنګلو، سر مسو کې خپې وینځئ تر ګیټو پورې. نو دا د طهارت دپاره لومبي ثبوت شلو. دویم نمبر حدیث کې فرمای حضور علیہ السلام حدیث دی چې الطهور شطر الایمان، او دا شان بل حدیث کې دی چې مفتاح الصلاة الطهور. نو دا درې غټ غټ دلایل دي لپاره د څه د طهارت. اوس په دا خبره به کوو چې یاره دا طهارت چې دی مصنف رحمه الله په دې نورو مسایلو باندې ولې مقدم کړی دی. پکاره چې لکه نور مسائل ذکر کړي د اول نه په طهارت ولې شروع وکړله. نو په عباداتو کې د ټول نه اهم عبادت چې دی هغه مونځ دی، او د ایمان نه پس مانځه ته څه ډېر زیات اهمیت ورکړی شوی دی. نو ارشاد دی د الله تعالی فرمای الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. الله فرمای چې مؤمنان هغه خلق دي، متقیان هغه خلق دي چې دی ایمان لري په غیب باندې او مونځ قائم ساتي. او حدیث کې مرازی الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین. نو د دې وجنا مصنفین رحمه الله چې دی په ابوابو کې سدي منځ مقدم کړی دی، او د منځ دپاره اهم شرط چې دی هغه طهارت ته پاکواله دی چې د هغې نه بغیر منځ ته قایمیږي نه. نو د دې وجې نه څه دی مصنف رحمه الله د طهارت دا باب چې دی د اول ځکه ذکر کړی دی. دویم نمبر وجه دا ده چې حج په انسان باندې په ټول عمر کې یو پیره فرض کیږي، او روجی چې دی په کال کې یو میاشتي، زکات په کال کې یو پیره فرض کیږي، او منځ دا په مؤمن مسلمان باندې عاقل بالغ باندې په ورځ کې 15 پیرې فرض دی. لہذا د مانځه ضرورت څه دی دا ډیر زیات پیښیږي. نو د مانځه دپاره هم شرط چې دی هغه طهارت دی چې د هغې نه بغیر منځ صحیح کیږي نه. نو د دې وجې نه څه دی مصنف رحمه الله دا طهارت دا باب څه دی دا ذکر کړلو مخکې نه. ښه جي لغوي تحقیق به موږ داسې وکړو چې دا کتاب الطهاره دی که نه، اول نه څه شی دی کتاب الطهاره. نو په دې کې لغوي تحقیق به موږ داسې وکړو چې کتاب فعال په وزن باندې دی او د مفعول په معنی باندې راځي. کتاب بر وزن فعال او د مفعول په معنی باندې څه دی راځي، لکه لباس ملبوس په معنی باندې څه دی راځي اچول د جامو. دا شان کتاب په معنی د څه راځي د مکتوب راځي، لیکل کړی شوی څه پکې لیکلی شوي وي. د دې معنی به داسې وي چې لیکلی شوی پاڼې د هغې مجموعه دې ته څه ویل کېږي کتاب، او کتب معنی ده لیکل. نو په کتاب کې ډیر مسائل څه دي لیکلي شوي، د دې وجې نه دې ته څه ویل کېږي کتاب ورته ویل کېږي. ښه جي بله څلورم نمبر خبره چې په دې کتاب کې به 3 الفاظ ذکر کېږي. یو به کتاب ذکر کېږي، یو به باب ذکر کېږي، یو به څه دی فصل ذکر کېږي. نو په کتاب کې به مختلف انواع او اقسام مسائل به پکې ذکر وي. په دې کې به بعضې کله به پکې څه دی ابواب شامل شي، او کله به څه دی فصل څه دی چې د مسایلو یو نوع یو پای کې به صرف فصل کې به یو نوع د مسایلو به څه دی ذکر کېږي به، او په باب کې به چې دی یو قسم د مسایلو څه دی هغه به ذکر کېږي. نو الطهاره طهر د دې مصدر دی چې د دې معنی ده پاکیزګي، طهارت، پاکوالی. او د دې طهارت ضد چې دی هغه دنس دی. څه شی دی دنس یا حدث دی. د طهارت ضد چې دی هغه څه دی لکه حدث دی. نو په شریعت کې مخصوص اعضاء وینځل دې ته څه ویل کېږي طهارت ویل کېږي. او د دې ضد چې دی حدث دی چې بعض علما فرمایي چې رفع حدث یا ازاله د حدث یا ازاله د نجس د نجاست دې ته څه ویل کېږي طهارت.
بعض علماو د طهارت داسې تعریف کړی دی چې رفع حدث یا ازاله د نجس د دې نوم څه دی؟ طهارت. خجی 5 نمبر خبره، پاکولو ته ویل کېږي طهارت په فتحې د طا سره، او چې کومې باقي اوبه پاتې شي، تا یو شی پاک کړلو، تا سره باقي اوبه پاتې شولې، نو هغې ته څه ویل کېږي؟ طهاره په ضمې د طا سره، او په کسرې د طا سره آله د پاکولو لکه خاوره شوله یا دا شانتې اوبه شولې، دې ته څه ویل کېږي؟ طهاره په کسرې د طا سره. په خبره باندې پوه شئ؟ ښه جي. اقسام د طهارت څو دي؟ د طهارت 4 اقسام دي. یو قسم د طهارت هغه طهارت د عقایدو، د عقیدې پاکوالی، چې الله باندې، د الله په رسول باندې، په ورځ د قیامت باندې اعتقاد ساتل چې کوم د قرآن او د حدیث مطابق وي. دې ته دام د طهارت څه دی؟ یو قسم دی، یعنی هغه عقیده پاکول د شرک وغیره نه. 2 نمبر د مال طهارت، چې مال پاکول، یعنی زکات ورکول د خپل مال نه. او 3 نمبر طهارت د بدن پاکول، لکه اودس شلو یا غسل شلو. 4 نمبر د کپړو طهارت، یعنی کپړې پاکول. په خبره باندې پوه شئ؟ نو دا هو د کتاب الطهارت تحقیق وغیره شلو، او سبا به انشاءالله د اوبو احکامات دا سری دا به انشاءالله سبا شروع کوو.